واده کړې ښځې چې خپل مسافر خاوند ته په ویډیو کال کې کپړې ویستلې وي او دغه ویډیوګانې چې خاوند جوړې کړې وي، دغه ویډیوګانې چې اوس سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي او ډېرې تیزۍ سره خپرېږي. نو دغه ویډیوګانې که تاسو خو هم کتل غواړئ، د دې ویډیو په اخره کې کتلی شئ او د دغه ویډیو باره کې دغه ښځې بیان راغلی دی. اول دغه بیان واورئ، بیا ویډیوګانې وګورئ. کتونکو دغه ښځې ویلي دي چې زما خاوند د 4 کالو نه بهر ملک کې مسافر دی، ماته چې کله هم رنګ وکړي نو د ما نه دغه ډیمانډ کوي چې ماته خپل بدن وښیه او کپړې وباسه. نو زه د هغه د زړه د خوشحالېدو دپاره خپلې کپړې وباسم او هغه ته خپل بدن ښایم، د خپل جسم نمایش ورته کوم. په دغه دوران کې چې زما نه خاوند ویډیوګانې جوړې کړي دي او دغه ویډیوګانې ما ورسره په ویډیو کال باندې خبرې کولې، دغه ویډیوګانې چې اوس سوشل میډیا باندې خپرې شوي چې زه خپل خاندان سره سترګې نشم لګولی او زه په معاشره کې ډېره زیاته وشرمېدلم. کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی، کوم کسان چې بهر ملک کې مسافر دي او خپلو ښځو ته داسې رنګ خبرې کوي او دا رنګ ډیمانډونه ترېنه کوي، نو په دغه دوران کې داسې ایپ دی چې ویډیو خپله ریکارډ کوي او دغه ویډیوګانې خپله هم سوشل میډیا باندې خپرېږي. نو دغه کار نه دی پکار چې په ویډیو کال کې یا دا رنګ ویډیوګانې ځان نه فیملی والا جوړې کړي او ځان سره یې وساتي. دا اکثره له داسې میډیا ته خیږي او خپرېږي چې د خاندان د بدنامۍ سبب جوړېدی شي. نو دوستانو، د دغه ښځې او د خاوند عزت تار تار شوی دی او دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. که تاسو یې کتل غواړئ، ګروپ کې پرتې دي، کتلی شئ. د ویډیو کتلو مې ډېره مننه کوم. که دا رنګ اپډیټ ستاسو خوښېږي، زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، نوي اپډیټ به درسره شریکوو. او د خاوند عزت تار تار شوی دی او دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. که تاسو یې کتل غواړئ، ګروپ کې پرتې دي، کتلی شئ. د ویډیو کتلو مې ډېره مننه کوم. که دا رنګ اپډیټ ستاسو خوښېږي، زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، نوي اپډیټ به درسره شریکوو.